د میدان وردګو ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست سره په همغږۍ نن د ډنمارک د کډوالو مؤسسې له لوري د دغه ولایت په مرکز میدان ښار سربیره چک دایمیرداد او نرخ ولسوالیو له 38 سلو ځپلو کورنیو سره د کورونو د رغولو په موخه نغدي مرسته وشوه. د دې ولایت نرخ ولسوالۍ، مرکز میدان ښار، دایمیرداد ولسوالۍ او چک ولسوالۍ وګړي پکې شامل دي چې دغه هر یو ته نن دویم قسط پیسې چې جګه فیصدي 83,000 افغانۍ ده او ټیټه فیصدي 14,000 ده او مجموعاً ټول دوی ته تقریبا د 1.5 میلیون په افغانۍ مرسته نن ورکول کیږي. مرسته ترلاسه کوونکي خوښ وو خو غوښتنه یې کوله چې د دوی نورو ستونزو ته د هم رسیدنه وشي. او دغه کوم کورونه چې موږ سیلاو وړي وه د سیلاو خو موږ ته هېڅ هم نه ور راپرېښېده د غاړې او جوړکالي په خدمت موږ غاړه کې پاتې وه. او له دې DRC مؤسسې نه موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ سره یې مرسته وکړه، کورونه یې راته جوړ کړه او نور دغه ځمکې او شایمه دي موږ سیلاونه وړي که د په دغه باره کې یو څه موږ سره کومک وسي، مرسته وسي. یو موضوع موټر 2 زراعتي غواوې وې او د کور وسایلو د کور زمینو ته مې ودونه کړي وو، دغه وسایل د کور مکمل ټول تخریب شول او پلان مې کوټې کېناستلې، کور کېناستل، اوبو ډک وو، د تاکاونه ډک وو، د کېناستل. ژمی را روان ده، د دې ماشومان واړه دي، امکانات دغونه نه لرو، کار روزګار نشته، نو موږ دا هیله ده چې موږ سره یو همکاري وکړي. د مسؤلینو په خبره چې په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله تر 600 پورې کورونه تخریب شوي دي.